ګل وروره صابر ګل وروره څه نظر دی د لویه جرګه د افغانستان لپاره په خیر تمامېدی شي که په تاوان؟ یاره په تاوان کې پیڅه. ولې په تاوان ده؟ بای موږ ستاسو له جرګې سره څه کار؟ ستاسو جرګه د ستاسو خپل ملک دی، موږ ستاسو له ملک سره پاکستانی ته کوم ځای وروره؟ پاکستانی؟ سپین پاکستانی یم نه؟ سپین پاکستانی کشتینه پاکستانی خو پنجاب سره تعلق لري، هغه پنجابی او پاکستانی ما تاسو ورسره وغږیږئ ملګریو دغه. البته هیله کوم غلط الفاظ په دواړه خوا مه وځئ. نه دوی سره د غوډي څه کوي؟ ته د کوم ځای وروره؟ څه کوي؟ زه د کوټې خبرې کوم. پښتون یې؟ پښتون یې؟ پښتون ما ونه پښتون څه شکایت لمن ما سره غواړي خبرې وکړي. یو منټ له تاسو سره خبرې کوم، سره خبرې نه کوم. ولې موږ سره غواړي پښتون نه مړه پورا پاکستان نه گاشت کړه. پښتون نه مړه تا خپل پښتو راکړه، خپل ته مړه د پښتو درته ته مړه ته لاړې وره. تاسو نه ځګر بچی سره راغلی چې نو جغیزات د پاکستان او اوسېله کوي ملګرو، هیله کوم اوسېله کوي. ښه وروره ما سره غواړي خبرې وکړي. تشریف شي ملګرو، ما سره غواړي خبرې وکړي. آیا حق وایي چې زه خو چې څو حق نه وي ورسره بیا خفه کېږم ترې؟ حق وایي حق مسلمان خو یې د خیره مسلمانۍ پرې ځکه ماته موبایل غږ د مردار شي په دا وایي مسلمانۍ نه خو مثال وایم. آیا شرعي نظام په کار دی مسلمانانو لپاره؟ او باید پاکستان کې راوړل شي کنه؟ پاکستان کې راغلی دي. چا راوړی؟ ها؟ هم راوړی پاکستان کې راغلی، په افغانستان کې شته؟ چا راوړی ده؟ افغانستان کې څه افغانستان کې زموږ اسلامي نظام چې کومې ښځې ټکری نه په سر هغې ته وایي چې کور ته د راځو سبا دې ټکری نه وو، بس خالي دې هغه وو، بس وروره موږ مسلمانان خالي یو که نه پرېږدو، دوه ټکري په سر کوو. څنګه چل دی وروره؟ دغه هغه اسلامي نظام اوس پاکستان کې اسلامي نظام دی که جمهوري نظام دی؟ اسلامي نظام دی. ستاسو د دین په دنیا غاړه بنده شي چې اسلامي نظام دی وروره؟ بالکل شته، بالکل ختم نشته. क्या बात करना चाहता है? हम नहीं जानते तुम कैसे बात करना चाहते हैं. आपको जमहूरी और इस्लामी नहीं जानते कि कैसे जमहूरी में किस में बोलते हैं और इस्लामी में किस में बोलते हैं. जमहूरी के कितना कानून है या कितना चौकी है और इस्लामी में क्या है, आपको ये सब कुछ पता मेरे ख्याल में नहीं. अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट सब करो. एक प्याला चाहिए उसमें डाल लो. तेरा उशो कारी सब कारी तरफ के कारी पकड़ान के खबर तो होश यو दबा کنزل مکه وروره. ادبي انسان نه دا چټیات باندې وره چټیات به بلې کنځاونه کوي. دا قانون ملګری کنزل به د تکي م کنزل کوي. کنزل خیر کنځاونه کوي. دا څنګه وګړه ګیره دا وګړه بریتنه خو دې سنت یو د خبرې ما پکې زور څه یو د قصب روپی کدا د بیا ملګری نور ملګری مزاحمت کوي. به کوم نجیب په در باندې وکړ کله دا چا خبره وکړه کچال پاس باندې استعمالوي. هغه سره تاسو خبرې نه کوم. خبره مکه مثلا کچال پاس باندې نه استعمالوي ګوره. تاسو صبر وکړئ. پرې زړګي ته یو د خبرې د ګرانه ته د صبر وکړو. ما ته په ایمان کې ډېر فرق ته ما سره کولای نشم خبره. مرجان وروره مرجان لالا دې لیکلی وروره. یو الفاظ د کچال د خیر دی دغه وسیله لرم زه تر سره خبرې کوم هغه بل خاطر اجرا کوم. ما د خبرې ده ښه وروره. آیا دغه تاسو په اسلام کې ښځه باچا کېدلی شي چې د ملک باچا شي؟ خود باچا کېدلی شي، باچا کېدلی. کوم خانه د اسلام ته سټډي کړی دی یا د مطالعه کړی؟ شاخوانه مخوانه کوم خانه دا دې سره کوم ته وایي وروره؟ یو خبره بل کوم اوس پر دغه بنیاز ما پاکستان خوري یکه مثبت استدلال ورته وین د خلکو ته وروره. پاکستانیان داسې نه وایي مقل ګوره وروره. موږ بعضې خلکو ته ګلخانان وایي، هغه داسې نه وایي چې موږ د دې خدای نه کړه د دې خور او مور به غلط کار کړي. نه موږ ورته څوک نه وایو. موږ داسې وایو چې دا ګلخانان چې دي د خپل مازغه په ځای نه کاري. اوس ګوره ستاسو خاوره خوري ستاسو هغه خوري، په ځای د دې چې ته حق ووایې پښتون یې دا تا وایې نو دا خو ته پوهېږې دا تا وایي چې سړی اول د دې تاولو جرات او هغه لار او سړک ورته جوړ کړه بیا پرې موټر وړه. مخکې د دې چې سړک دې جوړ کړی نه نور دا تا وایې دا څه شو؟ دا خو د چینجزانو په هغه باندې دغسې یکتي لکه دا ساچي زه تا ته ګای کوم ته مار ګای کوم خیر مجلس ته مې لکه هو مجلس در سره کوم خو وما ته خپل اصل لوای زه په پاکستان کې صوبره ګرځم وخت سم نه سیو طریقې مستقله په بل ملک پروت دی بل دال خوري دا کې په پاکستان کې پروت بل دال خورم بس
پاکستان کې تمو درګه ک ټیکس ورکه هیڅ ټیکس وکړو تاسو څنګه د اساس ټیکس نه په ګیس کې درڅخه په بجلی کې درڅخه پر دا روډ درڅخه چې دا یو غونی وړه تاخه په دې کې تاسو خپل ټیکس کاټی ته به خبره یاره زه تاسو ته خبرې نه کوم ته پاکستاني نه دا خالي او پر وراره خالي وای دای څه نه خبر ده زه افغانای یم کوټه کې وځم افغانای یم زه انسان نه وړم په ما انسان نسته زه ټیکس ورکوم زموږ مشران راشدان کړي دي ته په خبره ارمان لوړی ستا تربور دی ان شاء الله زه ستا تربور به دا شهید کوي وس ورس دی وای دغه نسته دا مشران نسته دی څو دنه شهیدان هغه سپاکه کړو مسله نه د افغاني څه کار هدا کار هغه افغانای او د افغاني په لیول باندې شهید کوي په افغانیت نه راي کول شهید کوي په پاکستان کې چې په افغانستان کې خو دي شهید پاکستان کې چا شهید کوي هر چا شهید کړي هر چا نه دغه سړی ته معلوم دي چا شهید کړي ول نه مې نه اخی ول ګل خان افغانستان څه له دې جوړ اخیستل زما په ملک باندې دوی څه کار څنګه کار نس دوی د دوی جنډا له مازه چینج ده د دوی پیسې له مازه چینج دي کرنسي چینج ده د دوی له مازه څه کار ولې جنډم فرق کوي پیسې هم جګړي جنډه کوم کلمه ده او انسانان مو ډیر غیرتی دي نو څه نه اته صاحب داستا دی ما ته خبر نه راکړه په پاکستان باندې ما دا نور لیم جوړوا پاکستان باندې فالتو مال پاکستان نه زهیرا منډي بندو مبلو کنځلي ورته نه کوم صرف ورته ما د ګناه ځای پروژه کې ګناه لري دا زما حق دی زه د رسول الله امتی ما هیڅ کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي کله چې کوم ځای کې د عزت پروشي ځای روانو نو تاسو باید اول لاشي هغه ته د ډیر په مینه محبت په اخلاق وي او یا د یو شپږ میاشتو خرچه کړه ورته ورکی چې کومه خزه رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلی وي ټول عمر مې د خپل دا وسایل مې چیرې بیرې کړې دي وای دا چیرې بیرې کوم بیا زم پر مسجد جوړم هغه ورته ویل غلې کینه ویل نه دی ویل ګټشت نه تاوان تیر شویل ځان دې مزافه چیرې بیرې کړې ده خبره د سې دا وروره چې په ګناه ځای کې سترګې م پټوي څونه خو پرې دی بیرې تاووي خو بیرې تاول د قلت چې زما افغانستان کې په څلور دیش ولایتو کې چې یو خزه وای چې زه په پټه یو کار کوم نو مونږ نه پریدو په پټه چې مو وینم نه افغانانی کنه وروره دلته رجستر شوی دی دا دینه دلته رجستر د سرکار رجستر کړی دی سیستم په لګول وای تاسو پټه کې د عملته دا وای راځ دا وګوروي په رجستر شوی دی مسلمانانو بیا د بي ما په د سمبوسو مارکیټ خلاص شوی دی رجستر حکومت تم روان دی څنګه حکومت دی دا چا جو کړی دی دا مشران تاسو ته چاره وړي وروره خپه مکیګا وګدي سونه دی پریخي دی لګ دی مزغوبانه کارو کا لګ د علي وزیر ملاتړ شه منظور پښتون ته زنده‌باد وای دغه ناوله ته مونږ درته وای عمران خان څنګه درته یو سات کې لري کو ته به تخپل پښتون شه په دروغ خپل ځان هغه مکوا مهرباني وکړئ صاحب ډیر واسمه کوم منظورم دې زما خپل دی عمران خان زما خپل دی ایران بیا هم ستې دی ول دي شکر تا خپل نه تا خدای په خپل کې منظوري تا غونډه خبره نه کوي لکه دا ته تا دې خدای منظور کړل پاکستاني تبو نارا کوي سلا روبر یو افغان بس بیا بالکل بیا دغه دا چې پاکستاني مو منظور منم عمران خان منم مریم نواز منم کوم خو تا کې تا نه وای زم پاکستاني ما خواته تا نه وای شناختی کارت پاکستاني د محترم ستا پاسپورټونه هم ستا بارو ملکو ته لاړو ویزا سپلایر سره ودانو چې نه لرو واکه تا کوی ورور نه جایزه کوي دا ته څنګه پاکستاني و فتح الأكل الأول بأبغان تستار خذ بالك وروره ته ما ته حق ملاويږي اجازه راکړه وروره اجازه راکړه ته پښتو دی یاد کړې بالکل پښتو دی د پښتو اولنې لیکوال څوک دی هغه پریز زبر باندې نه دا په پښتو کې اته پګول دا ته ودرېګه ته صبر کوو ته پښتو دی یاد کړی او پښتون یې او دا راته وایي چې په کوم کال او په کوم ورځ کې پیدا شوی لکه تقریبا ته په کوم کال کې پیدا شوی کومه میاشت کې پیدا شوی منظور مې نسی دی کنه لکه ته به اوس بیا ماته یا د واشنگټن تاریخ وای او یا به د برتانیا راته وای کبل کدی د پاکستان یا د اسلامي ملکو دی ویلې به د سره منم په کوم تاریخ کې به یو چې راسي کټراسي نه د برتانیا غدر ته دا ټیپ په کوم ملک پروت ته ماته دا وای زه دا اوسم په قندهار کې پروتم قندهار کې ولا په خپل خو ځان ټیم د سرو انګريزانو غسټي دا ټیم ساتي ګوره غلطي خبرې مکه وګوره چې بیا نادي علي د امریکا نه راوړم در پسې اساس سفیره هغه بیا درته راوړم غلا شکنه ګوره زه خالي یو نومي واغلم نور تاسو باندې زلزلہ شي او سیله نه لري ته باس کنه زه په خندا درته وایم دا ورول چې لیکل دا چې درته لیکل امیر صاحب شي
دا ښکته وګوره چې لیکل ما خندا ورکړه دا ښکته وګوره هغه پرېږده هغه پرېږده دا ولې پرېږده جواب یې ووایه نو څنګه دی جواب ورکړه جواب یې ووایه دا خلک څه درته لیکي ښکته وګوره ته چینایي یې ورورو چینایي دی وبخښه ورور چینایي دی نی هاو سان سان هاو وان سان هاو ایپان اوسپیل یا پانا سپی سګه سګه پو هاو برتانیې نه کې چین نه جواب یې ورکړه برتانیې نه کې چین نه ته د کوم ملک ته ماته دا وایه دا راته وایه یو پوښتنه بله کوم ترې ته صبر وکړه آیا زړګی چا تاسو ته پاکستان آزاد کړی چا موږ ته قائد اعظم آزاد کړی قائد اعظم پاکستانی و خود پاکستان کوم ځای د پاکستان زموږ د بلوچستان کې دلته وفات هم شوی دی کراچي ته راځي جوړ دی نه چې پاکستانی ولې کوم ځای د پاکستان پلار نومې شي و دا به مې پرېږده نه د پلار کاکا نومې شي و کاکا نومې شي و نه دا تا افغانستان چا ده کوم دا وایي نه ګوره وروره دا راته ووایه چې هغې واده کړی و زه په نور پوهېږم نه پر دا ټیم آزاد ملک زه پوهېږم دا ټیم چې په خپله کمره کې شروع کړې ما دا ستا غونډه نه یم کله سپی د په بار ملک شروع ګوره غلط خبرې مه کوه ګوره سپی مه ګوره تاسې یې رامنډۍ خلاصه کړې ده عزت پروشي ته مې اجازه ورکړې موږ لا بیا هم تاسې سره ښه کوو والله که زه وایم تا نه بوسم د لاور بوی راځي خو بیا موږ ښه خلک سره غږېږو یاره منډۍ کې مکمل ستا افغانۍ دي په دا خبر یې نه هو که نه ته اوس خو بیا مردګاو خو ته کېږې که نه چې ته یو ځای کې د عزت پروشي هغه خلاص کړي پیسې ټولوي خو ته مردګاو کېږې هغه که چاینیزي وي هغه که امریکایي که هغې خو تا خپل کور کې مردګاوي خلاصه کړې ده نو ته بیا ځان ته څه وایې اکسپریس پورا کنسرت ګرځېدلو یاره سینسر د کوم اول کړی پتاي هغه شین سترګي که تور سترګي و مونږ ورسره جنګ مو کو لاسونه مغه کړ ځانونه هم تبا کړه درې خپل غرو ته ورسولې خو مونږ چاته تسلیم نه شو او نه مو چاته خپل ملک پرې کړ اول او تر اخره خپل جنگ کړی خپل ځانونه مزاد کړی او ټول دنیا ته مو خو دل چې افغانان هیڅ کله د چا هغه تاغه نه کیږي بیا تاسو ورته چې دي نه راغلل ته مرته پیغله وګډولې ټینګلټی ټنګ پاکستان کې چشم آزادی हमारी पड़ोसी हमारी कजन आ गया वो कहाँ से आ गया अमेरिका से आया خدای دې سترګې کتاب دې ما وختي له بانکه تخصدل او اخلاق سترګې نیولې دې نه خیر دی اوسه لور سره کوي غواړو الفاظ غلط کارونه نه کوړه پرې چی یار سپین پاکستان سترګې ته خیال نه سترګې ته ګوره دا راته وایي چې دا پاکستان مخکې د کوم ځای مربوط پاکستان چې د مخکې د کوم ځای پخوا یعنی د کوم ځای مربوط مربوط یا څه شي مربوط باندې زولا کا پاجه مربوط تاسو څه وکړه that was belong to where that was belong to where अरे सब तक ज़बानों में इस्तेमाल पता ज़बानों से ताकत पाता है ना पास पाकिस्तान कुल्लम पाकिस्तान या कुल्लम अरबिस का زاره می باندې ستای نه پیګ ملګرو غب شپ لګو کا وروره خاصدي ولې کاری صاحب نه ته پاکستان باندې تجاوز ته لوجه سوجه ته ماته دا وای و وروره غږی جما دغه لپاره غږی جم چې مونږ انسانان یو ورځ مونږ ملک دغه توجه به ویلې وی راشه چې افغانستان ته دی وسم راشه چې هغه ته دی وسم عمل ته دنیا پروتو ولی او پښتنه مور کونډه کېدل ولی افغانان جوړېدل ولی افغانانو باندې جنگ راو په کوم دلیل راو په لاور کې خزه د حق لري چې په سرک منځ کې خپل پرتګ او کمی شوت لري کی ولی په کابل کې د حق نه لري چې هغه ټکرې په سر کړی ا د ټکرې نه لږ زره اختراع وځي ځکه ګناه لري بیا کړی دوزخ ته ځي ال تاغي جنت ته ځي کامل ته هر شوت تم لري کړی بیخي سمبوسي خپل لا دغه کړی نو موږ انسانان یو کړو امریکا ستاسو خو راغله زما ملک همیشه ورانکاري ستاسو خو راځي چې کله موږ ورسره جنگ کوو باسو بیا ورته زیبر کوي اول ورته زیبر کوي په پیسو خرڅ کړیو څنګه موږ کو تاسو یعنی تاسو بیا مونږ ته وایي چې بدی مونږ وایي د ګناه ځای بند کړئ تاسو نه اسلامي بیرغ دې کې نه جګوي اسلامي یو صحیح مسلمان سړی راولي ځان ته امام هغه کوي بادشاہي کوي تاسو یې نه کوي هر څوک چې تاسو کلمت یې هغه قسم ورته ورکوي هغه محمد رسول النبیین نو جانو چی شو خو نو خلک زره خو څه وکړي اول یې زده کوي بیا کوز زده کوي او انستا سره دوی پر ځان باندې ور بل دي پاکستان باندې ستاسو دوی خو بداش زما خو په دې بدی چې جوړو رتا خو حکومت ده دا خو د امریکا نه دنیا مرمي شیان په پیسو اخلي هغه باندې پیسې نه کمیږي خو هغه کسان چې د دې خويندې هغه د اساسي د ارمي خويندې چلته بلاور کې نه کتی دي هغه سره ولې د خپل د ماش کومک پیسې نه کوي چې واخلي خويندو زه یو میاش خروجه کې تاسو موږ رسختی درکو دغه خو د یو میاش د غیرتونه ورونه خو دی البته د ډیر وخونی خو صرف د یو میاش خو د خپل ماش به تاسو درکو ولې د سې دی نه کوي زه غلطه وایم
نه تاسو افغانستان تر هغه تا خپل معول بللی د خپل افغانستان معول افغانستان کې وایم افغانستان کې نه دی افغانستان کې په سر باندې مونږ کیږي افغانستان وایم وی کنه وایم غزما د پاره خو بلا تسبیح مکای وی افغانستان وی نو وایم تاسو خبر نه خپل سرکټ ورمایه یا یو دا ټیم به اوس برابر د شسترګو په ټیم کې کوم چې د شسترګو په ټیم شسترګي منسترګي مونږ ټول پرتګونه او خښتګونه متخرن کړي دي زولیم دی وروه دا راته وای چې په کابل کې ورته مونږ کلیسیا او مندرونه جوړ کړي او کتا سورتال ته جوړ کړي دي چا جوړ کړي امیر صاحب تاندار صاحب لا ټیک په کابل کې دا په مستان هم څه غلط مسلمانانو ځایونه په بهر مو شي نه دا خو بیا ځان ته اسلامي نه وای کنه ته ساته ځوان پاکستان کې معنا څه وی لا اله الا الله تاسو کلمې ته توهین کې د الله او د رسول معنا یې په پاکستان کې د مسلمانانو د خدای بندگانو دا ظلم نه دی دا توهین نه دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نشته لایق د عبادت او د بندګۍ بغیر د الله تعالی او محمد رسول الله د هغه پیغمبر د استاد دی نو څنګه موږ کېدلی شي چې داسې یو مقدسه کلمې نوم په داسې یو ګنده ځای باندې چې د هغې مشر څوک نادي علي یعنی د هغې بنسټګر څوک نادي علي بیا د هغې لاهور څوک هغه څه بله د هغه ساسې مفتي مجيب الرحمن دا څرنګه مفتیان هم جوړ کړي والله په بالله چې کتابونو کې لاس وواهه داسې مفتیان هم جوړ کړي دي ته مفتي تم قاری صاحب په بل مفتي په لګاړي شرما ژم نه پدا کوي باندې زه خبره دا څنګه مفتي دی وروره دا څنګه مفتي دی چې یو خزي پرتوک کاغلی دا وي ثواب ګنا نه لري نو دې ته مفتي وایي ستا سر کې مازغه نشته بغیر د دې چې ته په معنی وکړو کې ته خپل نه پوهېږې زه تا ته وایم ته مسلمان نه یې خبر واوره کافر امزح ته وایې زه کافر یم او زه مسلمان یم خوله زما مرداره شله چې په دې باندې زه مقدسه کلمه وایم او ته وایې زه کافر یم بیا ستا خوله پاکه شله زما نه بار به یاره منډي بم ماتې شرما ژم نه لوی سړی دا خو ستاسې تاج دی ولې فخر پاکستان لاهور یې را منډئ ټینګ لټي ټینګ موجي ته مو شرمولو څنګه چللې مدرسات کې دي کنه ودر کاری صاحب دیني سبق دی ویلای امیر صاحب دیني سبق دی ویلای یا سره خبرې نه آرام چې نو ورور تاسو دغه خبرې نه کوم نه ولا آرام دي سره خبرې کول او دا راته وې زلګیا خزه دې کړی ده ما ته تاسو ته ورته تکشین خار راځو ته بیا خبرې دبل کیږي او د قبکنه غواړم زلګیا خزه دې کړی ده وروره بالکل الحمدلله کړی ده 100 روپۍ دې مہر ورکړی مہر 5000 دا څنګه ځاني ده 5 लाख ارزانی ته تنس 5 لک دی یعنی دا غي پلار ته ورکړي بیا تا لور واده کړی ده څه کار دې کړی وا خاصه کې ستا واده کړی چا ما خود کړی دی زه خود ماشاءالله یو درجه اولاد لرم تاسې به یو 2-3 کلو بعد ګوري نوې ارمي به افغانستان پرای ما به یوازې ټول ورته پره کړي رابط کو بچاونه باندې کله سره کنه تاسو خپل فکران کوم چې دا تاسو خپل فکران کوم دا زه د افغانانو مزغونه او فکرونه او ذهنونه اخلاصوم دا ځکه زه د تاسو د پوز غیم ستاسو د سترګو ازغه ځکه یم چې زه اصل حقیقت وایم هیڅوک په دې سوشل میډیا کې نشته چې هغه لاور را منډي پاس امریکا پورې جګه کړی هغه ما جګه کړی دا ځکه زه جګوم چې دا د اسلام او دا د اسلام ضد کار دی نو چې کله اسلام کې ماته اسلام دا اجازه درکړي چې په یا به په لاس معنا کوي یا به په سوق معنا کوي یا به په خپل معنا کوي یا به په سترګه معنا کوي या ورته कम्बल इशारा कहे चुप क्या करते हैं रिक्शा के नीचे पीछे जाओ वहां पे उसके बताओ ना तो कमरा के अफगानिस्तान अब अफगानी आजाद है कमरा के कौन आजाद है कमरा छी ना सुनो وانا خلي ور कमरा के पताने ना आजाद है خلکو د افغانانو ځین نور جوړه په دې باندې کو نه جوړه کمرا دی ورو کمرا کې سوشل میډیا आवाज دا سړي پورته کړي په سوشل میډیا دا سوشل میډیا ته پیژنې سوشل میډیا باندې افغانانو ځین څه نه سور جوړول یا بار او ورودو دا خلک راویدار خلک ویډیو پراته دا ګلخانه نه راوړول په بل سایډ باندې زینونه ور خلاص کو دا غسړی دی په یګه ماته د سل ډالونو ګلخانه او زنګ راوهله دی ماته وی چې والله په بالله چې منګه واقع چې تاب ویل غلامان یو من غلامان شو منګه وی عمران خان غوښته یو نه چا پیراته لري وی دا واقع ته وی چې تاب څه ویل هغه سده
الحمدلله چې پاکستانیان نه یو غلامان شاه آزاد ګرځو ستاغونی نه په بار ملک د بل چینه ها صحیح ده. او دا راته ووایه چې پاکستان د نورو ملکونو امریکا قرضدار دی که نه دی؟ آرام ګرځم د مطلب چې د ټول علامه مې فوز د ثاني مې فوز ستاغونی نه مې په بل ملک پروت په فن کې تر انګريزان ګرځي. ګوره بیا دې ګوره دی ول ګوره تاسو څومره غلط کار کړی چې روجي اختر په ورځ باندې تاسو لاور خلاص کړی ارمي ورته بیرون ولاړی بیرغ مرتقبل درولې ده. مونږ بیا هم تاسو ته نو موږ خیر ده ورکی کنه پیږي اسیا کې مونږ یو څه کې دا تاسو قاضي خیم ټول ملک خلنا از مونږ ورونه دي زه تاسو هغه قاضي ته دا تانه ورکوم ته قاضي سی به وروره کوم کتاب دنیاي کوم کتاب وایي ته خو یو کتاب وایي تورات انجیل زبور قرآن کوم کتاب وایي آیا د ابروی مره بوردی به ایرانی مره خجاله سخت ولا افغاني دلته کې نه ده دلته په دغه سپاټه کې ونه په کراچۍ کې په لاهور کې ونه ته خدای ټیم پرو د تشه مېره علي لیب دستو کړی ده دا چې اوس خزه کړی ته چیرته نه ته چیرته اوس کوټه کې خزه چیرته ده عملته خزه د عملته ده الحمدلله تا ونی نه د انګريزان په کې درس یعنی تا خو ته اوس دلته یې کنه نو هغه ته خو ستا خزم دومره عقل لري چې پاکستان کې قانون دی کته پرتګو مباسي ګنان لري شاید وی باسي چیرته بیا شي کوي هلته خو قانون اجازه ورکړي نو باسم په خپل ملک کې باسم د کوسکاش خجالت نمیکشه این کوسکاش خجالت اصلا نمیکشه ولکو هغه نه نه ما پنځه به دلته په پاکستان کې باید ستاسو دلته په پاکستان کې باید پورتګال زه تا ته بل پښتنه کوم دا خبره پرې درو زه څه پښتنه کوم دا صبر کوروره خپل بسر خبره کوي وروره دا ګوره خبره ته غوډه پلت پلت مرګه کوه خپل بسر خبره مکو چې زه د شړومبو مچان لري کوم کول مو ما سم قاری صاحب ما ته یاد قاری صاحب دلته څوک دی چې تناري وي ورور څوک دلته قاری دی چا نوم لیکل شوی دی تاسو ساتول نمونه ته واخله چا قاری دی څوک قاری دی د کاری نوم ورکړي کاری یې نه چا نوم کاری ورکړي سیواد لري ورور تعلیم لري چا نوم کاری ته وګوره زمانوم چې دی بل ورور نوم چې دی ستانوم چې دی بل چا نوم دلته قاری دی سیواد نه لري نو مجبور یو سړی چې ګیره پرې خو د قاری سی ورته وایي یعنی سیواد نه لري نو معنا دا ده سیواد لري خو د سړی نوم واخله ستانوم واخله ستانوم واخله صابر ګل ستانوم صابر ګل ورور ستانوم صابر ګل دی د دی بل ورور نوم چې دی عبدالرزاق وردګ دی د دی بل ورور نوم چې دی د هغه دی مرجان لالا دی نو آیا تاسو خپل کومل دلته قاری دی زمانوم زاهد الله صاحب دی ولی تاسو سیواد نه لري چې ته وایې چې ستا پلانې نوم دی په زور یو چا ته قاری وایي یعنی ستاسو نه دومره لاره ورکه ده چې تاسو یو سړی په زوره کوي چا ګیره پرې خو د مولوي صاحب ورته وایي تاسو دا لاره ورته دا چې په کوم ملکو کې غواړئ تاسو ځاور کړل موږ ځانه دا ورکه ورور موږ په خپل بشرو کې پراته یو په خپل جلدو باندې پراته دا تاسو ځاور کړه ور ته موږ پر امن پراته یو څه خوشاله دا زه نه یو ادبي پښتنه کوم ورور دا راته وایي چې هغه څه شی دی چې وګرځي ماتېږي امیر صاحب دا مثالونه ماته متر وصفه ده دا صحیح هغه خبره در سره کوم دا راته وایي چې دا راته وایي چې دا خبره د غوښ شروع دا راته وایي چې هغه القدس شتوي القدس القدس شتوي نه زه په دې شنه په امیر صاحب خالي د پر پاکستان ما لګا په ایران په لاهور ما لګا الجبار شتوي الجبار ما یو شي نه لاهور ډیر کله دا راته وایي چې زړګیا دا راته وایي چې په هغه کې منځ کې څو فرض نه دی مزاغونه دي هیڅ شي باندې پیږي دا شي خبره تک شاده ہے کته څه په کې نورګه د بلبل دا چالت دی لاش چالت دی ته مستاجی وي دی ګره پرې کې دا سونه پرې کې مستاجی وي مستاجی دلته کې نه مستاجی دلته کې نه مستاجی دی ها مستاجی راغله بیچاره بن شوی دی دا راته وایي زړګیا لکانو غره لا ټول درسخان دي په خدای شینه نه خبره او دا راته وایي زړګیا چې خبره د غوښ شروع دا راته وایي چې دغه خپل په سر خبرې کوي لکه نه نه خبرې نه وي نو ته پاتې کړی نه یې افغانای زوی کچا زوی په افغانستان کې کنځلې مکو وروره کنځلې مکو چې د سنیاشا مارکیټ ته دلېګم الته به دغه ازادي ده غلې شه خوندې دغه راته وایي فکر کوو دا راته وایي زړګیا چې دغه د نادیه علي ته یو دغه زړګیا صبر وکړه نادیه علي دغه تلویزیون د کوم ځای نه خلاص دی دا د پاکستان حکومت نه خلاص دی که د افغانستان حکومت کوم چا خلاص کړی حکومت خپل ملک برابر ک پاکستان ایله بیو طالب
لب یو ملي اردو اوس تاسې نجار شمه یاره ما که جنګ هم کړی دی هغه هم یو اشتباه کړی خو هر یو به خپل ګناهګار وي خو بې عزته کار مو موږ ته نه دی کړی والله په بالله په ټولو فخر کوم والله چې زمونږ سر چاته نه دی ټیټ کړی داسې خلک لرو داسې مېړني لرو چې والله که طالب کې دا عزت او همت یې ورته ومني چې ورور یو څه ښځه دې ځي یو ځای کې د حکومت د یو ښځې نه دا پیسې واخلي چې والله ته د خپل پښو منځ خرڅوې زه حکومت یې ما ته ټکس راکړه داسې بې غیرته حکومتونه موږ نه لرو نه مو لرل نه سل کاله بعد غواړو شرم دې دا ستاسو حکومتونه وکړي چې دوی وایي چې موږ حکومتونه یو دوی د اول ځان په دنیا کې مودي ته هم ټیټ سترګې کړلو و مسلمانانو مودي وایي چې زه 1400 دانې مندرونه په پنجاب کې جوړم که دا د په مخه شله نور به دې ټنګ لټي ټنګ یو چې زما خپل ملک ته کار سل کاله بعد په قرآن آزاد شولې سل کاله بعد په قرآن آزاد شولې دغه نه به غلامي او د بل قبض کړي څو غلام زما ملک چې د امریکایانو چې بیخي چې خشکېدلي بوټان مرته پراتی هغه اخلو پټرول سره پرېمونځ شړوي چې بیخي بیا دریاب کې موږ نه پریدو موږ د مردګۍ جندخانې شراب خواره شراب کمپنیانې موږ وروره سچا اسلامي نظام غواړو موږ راوړی دی ځانته او نور به محکمه کوو اوس به د جهاد دروازې لکه څنګه چې مې نن درته څوک دود ته تورې که توجه افغانستان ته لاړ شي نن مې درته قبرستان و گورستان و جهنم ته ولېږه ودې لیده که نه یها دیکھو یها اپنے پاپ ادھر ہی ہے اپنے ہمارا 4900 سال ہمارے سے چھوٹا ہے اتنا چھوٹا اللہ ابھی بہت چھوٹا ہے یار تم بچے ابھی کیوں اتنا لمبا لمبا بڑا بات کرنا چاہتے ہیں دا توجه مې درته نن درته قبرستان ته مې درته کته خبر نشللې اکسیډنټ وکړو هغه اکسیډنټ دا دلته دماغ لاره جوړه کړې اکسیډنټ ټیټ سره کړی دی غوا سره خو نه دی کړی نه سړک سره کړی دی هغه د بل موټر سره کړی دا بل موټر ورپسې موږ بیداره کړی چې ستا په سکمو کې مالې پوره موټر دننه نه کو پرېږدو دی دا د افغانانو ته توهین کړی تر څو چې دا ستا دا خوسا څوڼې چې په د خره په تشو باندې پرې نه ځم پرېږدم یې درته چې تا د بې رذالت دپاره دې دا اخته پرې کړي رذالت دپاره دې دا پټګی والی ولې تا ته لاهور نه ښکاره کېده ولې تا ته شرابو کارخانې نه ښکاره کېدې ولې تا ته دغه وراره ورار کالي کې چې تاسې اختر بدلوئ نه ښکاره کېده ورته ولې دې ته اسلامي نظام کلمه بیرغ یې نه ولیدلی ولې نه یې ولیدلی خو زه په هغه خور باندې ژاړم هغه د دې ښځه چې وه دا یو د دې د خوږ هغه نه و خو هغه ښځه چې دغه ماشومان چې دي هغو باندې مې زړه درد کوي زه نه غواړم چې یو پښتنه خور کونډه شي د دې د خپل د جهالت له لاسه چې دقسې د افغان پسې چې دې چې وویلې امریکا چې شي ویلي یو ساختمان مو ته چپه کړه 3 زره مردار کړه دا د تلاور چپکو کون مردار شیان هم درته ختمو ټول ملک به پاک سترئ کوم ځای به زر ختم کړو پنجاب لاهور پنډۍ کراچۍ سوچ کړی دی افغانانو ډبل وکړو تم سوچ کړی دی بس دغه در پاتې په پاکستان کې دغه کار اوس نور کار کوم نسل په خپل ملک نه ولې ملک حالات وروره په دنیا کې چې یو ځای کې پلیته کار کېږي هغې پسې خلک راجګېږي خو غږونه اوچتې وي دا څومره دا مشران اوس زه تا نه ملامتوم وروره ته به هر شی تا زه نه ملامتوم زه ستا قاضي ته حیران یم شراب چې دي شراب ګناه نه ده چینیزانو سره نوې کمپنیانې نوې شرکتونه بسته نه کړه قراردادونه چې هغوی 1400 دانې نور د شرابو کارخانې جوړوي ولې به وروره سترګو سره مې کالیو کې راده نه کېږي سترګو سره مې کالیو کې راده نه کېږي که کالیو سره مې سترګو کې راده نه کېږي بل سرینه یې نه بزته بل وسرینه ته نه لکه بل مجلس ته نه لکه نه مرسا آزاد داسې دا شراب دا کوټه کې ته به معلومیږي داسې آزاد داسې راواخې دی تیر یو شی لا نسته دوی ورته ولاړ دي په 200 روپۍ ورکړي پلیسې روان دغه ورور چې خبرې کوي دا ګوره په پیل حال په مغه پاکستان هغه کې اوسېږي خو دا وایي چې زه افغان یم وایي عمل ته بیرغ هم جګوي منظور سره ملاړ دی عمل ته په کلکه وایي موږ افغانان یو موږ چې تر څو چې پیدا شوي یو افغانان یعنی موږ د افغان یعنی زموږ د نیکه نوم افغان و ځکه موږ افغانان نو هغه د خبره داسې د زړګیه چې خبره مې دا کوله چې زما د لایف شیبې وروسته اخرنۍ دي خو دومره درته ووایم پښتون سړی پښتو وایه که دې پښتو ویلی اوس اجازه راکړه زه تا ته یو 2-3 خبرې کوم بیا تا ته پورته کوه پښتون سړی پښتو لیکه او لست کوه خپل تاریخ تولد دې پښتو کې وایه او په اسلام کې په هغه کې داسې څه مه کوئ چې هغې کې مغی لکه کوم څه چې اوس الله تعالی دا نه مني الله تعالی وایي چې یو ځای کې زنا کېږي وایي چې دغلته اور یعنی هغه وایي د دنیا په سر وایي دا دوزخ دی وایي
نو زه وایم دغه لواتتونه دا شیان چې دي ګوره ګیرې خو پرېږدئ څوڼې خو پرېږدئ خالي خبرې کوئ بیا وایي چې کله پوښتنې کوو وایي نه پوهېږو خو زه وایم چې نه پوهېږئ مس خو به م کار کوي زه درته وایم چې وروره دغه حکومت چې دی دا د امریکا حکومت دی دې تا ته قانون نه دی راوړی ځکه ته پښتون یې ستا ملک کې ستا منطقه کې یو رقم قانون دی بل ځای کې بل رقم دی بل صوبه کې بل رقم دی بل ښار کې بل رقم ته دی یو بازار دی دوه نرخونه دي یو کتاب دی دوه رقم فتواې دي او اندغه کتاب به ویلي په افغانستان ته به جنگ راغه کوو کشمیر ته بیچاره ټول منګه ملکونه هم کشمیر ته کدي دی همغه دې شیو د لاهور ساختمانونه به نورم جګول یو څو منزله به جوړ کول ته به نوي کارګر را جوړ شپږ بجې به بیا دلته سبا سپین کار به کوي بیا به دا حکومت اټوم جوړ کړي موږ یې نه جوړو وروره دا شیان مه کوئ بله خبره ده ما خبره کاټه وایم کاري صاحب کاټه وایم وایه اوس یې درته نه کټ کوم کنځلې به نه کوې ښکنځلې نه کوم نه ښکنځلې ته مه کوه ښکنځلې به زه هم نه کوم نه کنځلې کاري صاحب افغانستان ته ډېر په کار نه دا خلک د ستا افغانیان له ما سره پراته دي دلته رشتې داران دي پړوسیان دي په ډېر ښه نظر ورته ګورم ور پرته کود ورکوم پر کاروبار سره کوي ستا افغانستان ته زه درې سم او ما ته د سپي په نظر ګوري دا سپی پاکستاني راغلی دی لیکن دا نه وروره موږ ډېر داسې د پاکستان خلک هم شته دي موږ نه وایو چې ټول بد دي نه یوازې ټول پنجابي بد کېدی شي نه یوازې پښتانه نه یوازې وزیر نه یوازې بل نه یوازې بل وروره هر څوک هر ملک د بل ملک مسافر لري مهاجر لري زمونږ خلک به هلته هغه خلک به دلته دا د دنیایي یا کنسولي یا د انساني یو هغه دی دا به یو بل ملک ته ځي هجرت به کوي ځکه زمونږ پیغمبر هم کړی او بله خبره دا ده زړګیه چې ته موږ وایو چې ته افغان شه او ته پښتون شه ته دې د حد اقلا پښتو باندې ننګ وکړه عزت او همت پیدا کړه د بل چا د هغه لاندې مزه خپله ځان ته څه جوړ کړه زه الحمدلله پښتون یم ور افغانه یم ور پاکستانه یم ور ما صاحب افغانستان دې پکې ښه دي ما خبر وره افغانستان ته ګسر استرالیا ما ته ټول افغانستان باندې ما هیڅ نه لګاش نه درتلای سمالته ما لاس په لګای په پاتو نه راوم زه پاکستان کې وته ما خپل یې په بچلو ما دغه سرټیفیکټ وجود کې درځم دا و آزاد کولې دوز درغله ما افغانستان ته نه سندرتل یو څه بیا نه درتلم چې سم سره شي وروره چې سم افغانۍ شي چې سم خپل نیکونه وپېژنې ته د باچا خان لمسی نه یې ته د باچا خان لمسی نه یې هر کال څنګه ته دغه ورور زموږ د پښتونخوا دی وایي زه هر کال لازم کابل قندهار لوګر پنجشیر او ټول ولایتونو کې ګرځي ورته وایو وایو د طالبانو په ټیم کې پرېږده په طالبانو په ټیم کې د کړي سم په خدای کې طالبان په ټیم کې تل تر طالبان مخ ته په لا اله الا الله محمد رسول الله کلم راکلم والله بالله کلم په قسم درته وایم هوار وار کلم خپل ځای مستقبل جایداد طالبان په دور کې لاړ شي څه چل قسم کړو طالبان په ټیم په نظم امیر صاحب کستا ملک درته ما بولی گلزار شي ستا ملک څه کوم خدای پاک درته ما ستا په ملک درته ما استرالیا در جوړ چې ستا ملک څه کوم سپین پاکستانای ما زه آزاد پروت یم زه خوشاله یم وروره ورته ګوره وروره که ته پاکستانی شې زه تا سره کار نه لرم دا ستا حق دی چې تار شی شي خو زه وایم چې پاکستان حکومت حرام خوړلی دي ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی وایي چې یو دانه که څوک د حرام وخوري نو د هغې اولادونه به بیا حرامیان راځي نو آیا دغه حکومت چې د بل د افغانستان خاوره ده ته په دې باندې منکر چې دا ټکه پورې د افغانستان خاوره ده خو دا چې دا نو بیا دې کې چې کوم فصل حاصلات یا ګمرکات یا په دې باندې څه کېږي هغه پیسې هغه چې راوړي کور کې مصرفوي نو اولادونه خپل حرامیان راوړي حکومت یې ښیم رایته خلک چې دي پښتانه هغې خپل خاوره ده خپل هغې د هغې ته حلال دي پولې حلال ولې هغه کوم چې حکومت د هغې نه ټکس اخلي هغه ګوره هغه ټکس بیا وړي بیا لاهور کې چې کوم اخل مریضان شي هغې باندې بیا مصرفوي نو دا نو څه شو ګوره غلطې پیسې چې د بل ځای نه اخلي بیا په لاهور باندې بېرته مصرفوي نو دا ګوره غلط کار دی وروره قاري صاحب ما ته تلن مثال ترکیب اقتدار ته پرته مغه ځای ته راشي بیا د لاهور دی بیا د هغه ځای خالي د لاهور نوم واخلم تاسې سوځئ که نه څه نه دي ویلي لاهور کې یا جلۍ چې کړي یا زه خالي نوم یې اخلم ما اوستا ګوره کورم روان دی خرڅېږي جوړېږي پنجاب پر خالي دا زه درشم زما اوستا کورم د خانزۍ د کاڼ مې تر د دې ریاسه کویله مې روانه ده کورمایټ مې د مسلم باغ روان دی چی روان دی ما ته د خالي 15 روپۍ کرایه کې نور ټوټل هلته خرڅېږي دوی ځایونه پر جوړوي تا ته معلومه ده دغه خلک خرڅېږي سره او برناري وایي درته دغه مشران خرڅ کړي نه وروره دغه ګرده ستۍ کاکړ لاندې دغه ګرده سیستم یې ستۍ سره دی زما اوستا په دغه کې بجلي نشته جوړېږي د لې روانه دورې ده ګیس جوړېږي د لې په بلوچستان کې جوړېږي روانه پنجاب ته دی تا ته معلومه ده د کوچې والا دا ټیز ما وګورې تاسو کوم دا ټیم په ما کې یو افغانۍ ناست دی زما ته پاس نه سره زه افغانۍ یم زه قربان سم ته څه وایې زه افغانۍ یم 24 ګنټې دې سره خبرې کوي دا کوټیوال والا دی زمونږ ورور دی وروره ته به دې سره خبرې کوې
زه به کوټه کې وسم هر سیستم ماته معلوم دی اره طریقه زه درشم چې دا څنګه و دا څنګه ده دا څنګه نه ده نو زه سر در خلاصوم ته وعده درادی زه له تاسو سره نه کوم ورور سره صحیح په پاتې د څو بنه سره یو ګران ملک مسجد کاکړ دی دا سلامي مې دی ورته ملک مسجد زموږ ستوي د کشلاغه دی سر دې خلاص دا کشلاغ خلک څنګه غیرتی دی یاره نو هغه خو نو برته دغه دي داسې هغه به زم ان شاء الله د عزیز تربور به بل خبره نه سوي لارو بر یو افغان ګران افغانستان زنده‌باد په کابل کې نو ناس د اشرف غنی سره په کابل کې څو شپې وکي خو هغه هم شناخت کارت لري ته ما نه ولکې د څو ټیم ور سره تیر زه به اوس سپیران در واسطم په نه منه ملک مسجد کاکړ نه کومه پیدا یې چل سره ما افغانای د خپل ورور ته ورل څنګه پیدا نست جابر وروره تاسو نه مننه دینه مننه او ټول ملګرو نه مننه که چا سلامونه را لګلی دا غي نه مننه او سلامونه ته وعلیکم او که څوک موږ خبر شوي بکنه غواړم زړګي از د تلک غواړم په مینه وایم ګنازه باید بنشي او ته باید څونه د کمی کې او د کل کې نو ځکه چې دا زه زما په کابل کې چې جنس پروشي زه آزاد خلاص شي د برت ولا کړه باندې کړی چې کومه په څه چې بیخ لاګیرم لري کوم ځکه نو بیا ما سره عزت او ابرو همت خو نو بیا پاتې نه دی نو بیا څه کوم چې جوړ کوم یا به په نه کوم او یا به نه کوم دسي جوړ کوم نو دی ورونه مې دا غوښتنه ده چې د ګناه په ځای باندې غواز اوچت کا تر څو ستا حقونه خوړل شي آیا څنګه پښتانه چې په پیښور او په نو هغه پښتونخوا منطقو کې معمولی شي وکي د دې ته قانون بدل دی رانولي تانی ته ولي پیسې تر اخلي وهي هم دربې مړي ژوند دي مرګي هغه بل کسان چل تخپای مسلمانانو د پنجاب یو پښو څه د پښو چشته عزت نه لري یو پښو یو رکه چې په ټیویانو باندې راځي دلته لاس شل جنازې پرتی د دوی پر ټیوی باندې نه راځي د دوی پر خبر باندې نه راځي ولې چې شو مو د کوټي ولای دي د پنجاب ولای دي خالد پر زدا دغه وجب دی وای دا ولې دا خبره کیږي دا ولې زبر پاکستان نه دی د بسر نه د خلاص تراس حالت سیوس په حالت ورګ مټر ولې دي څلور ورځې پلان کوته کو گاډي نه مار دی ایسه کی اوس کا پاو دلته انسانان مړي پراته یو شیلانس دا ستاسو نظر او تاسو الته وسیږي آیا ولې دغه قاضي الته څوک د ستري محکمې غلوړې ټول نه چغټه محکمه یغې ته داخل ولې تظاهرات نه کوي ورته وایي چې د خدای لپاره په پیښور کې چې د یو خزي خالی د تختره ښکارا شوی اله چې کو پرته وته په دې لاور کې ولې سم څوک پرته نه وځي ولې نه حکومت ولوند شل دی شو دا رقم کایزانی دي لکه دا سیکسیران دا رقم نو مسر ته به څو سر خلاص کړه اوس لګیا او سره کوم مجلس کوي بس هیرا منډي په دبا لګیا دا یار هغه مردار زید یو ذلیل زید یو ناپلیته زید په دبا باندې بد لګي خدای عمر توای یار دا خزینه دا نه ویل دا خر سم زینه دی خراب زید دی ولته ولې په لګي جدان او لګیګه ما پر خپکیږي لکه د دې د هغه چی لکه بیت المقدس چې موږ بیت المقدس ته دغه غلرو دی ورته دغه غلري ځکه چې نوم ما اخلوي ته لا شعور د بیت المقدس نوم واخلې عزت نه وي دې داغي نوم ته نه پریدي چې